چې کله یو سړی په حالت د سفر کې وفات کیږي نو هغې چې څومره بې وسي بې کسي او پر حالت د زکندن د ده په دماغ کې خپل قریبان څرخي، کله مور په دماغ کې څرخي، کله پلار په دماغ کې څرخي، کله بچان او کله زنانه په دماغ کې پر لګرځي. الله تعالی ورته موسی پر ده باندې د اسمانونو مځکه دواړه ژړا کوي، ورته چې کله دا پر ده باندې دومره رحم کوي نو زه خو د دې ټولو اسمانو مځکو خالق یم، زه به پر ده باندې څنګه رحم نه کوم. ورته هر مسافر له پر حالت د زکندن زه مور راولم، د مور تصویر د ملایکې په شکل، او زه یو ملایکه د پلار په شکل کې ورته کښېنوم، او یو ملایکه د زنانې په شکل کې ورته کښېنوم، او یو څو ملایکې د بچانو په شکل کې ورته کښېنوم. دی چې هغه مور و پلارو زنانې او بچانو ته وګوري چې د ده زړه خوشحاله سي، په حالت د خوشحالي کې زه روح ځینې پورته کوم. نو الله تعالی داسې رحیم ذات دی، ځکه الله تعالی قرآن کې الله تعالی وایي الله لطیف بعباده، الله تعالی پر خپلو بندګانو باندې ډېر مهربانه دی. ځکه چې هر څومره سړی ګناهګار وي، چې هر څومره سړی بدعمله وي، لیکن چې کله په زندگی کې پر سړي باندې مشکل رالی، پریشانی راله، پر سړي باندې مسکنت رالی او سختی راله، او پر سړي باندې ناجوړي راله، دستي د ټولو څه مخکې خپل رب ته متوجه کېدل او د خپل ربه څه غوښتنه کول او د دې مشکلاتو حل د خپل ربه څه غوښتل. الله تعالی به د دې انسان مشکلات په ډېر اسانه حل کوي، یا به د ډاکټر په ذریعه باندې حل کړي، یا به د طبیب په ذریعه باندې حل کړي، یا به بل څه ورته بانه کړي، یا به بل څه ورته بانه کړي، یا به بل څه ورته بانه کړي. لیکن په الله دې مې قسم چې د مشکلاتو حل صرف اور صرف د الله تعالی سره. دا موږ تاسو چې یا ډاکټر لزغلو یا طبیب لزغلو یا دوا لزغلو یا حکومت لزغلو، دا صرف بانی دي چې الله تعالی به دغه راته بانه کوي، ورنه حل کوونکی او مشکلات ختمونکی د الله تعالی دی.